د لر سپین غر شرکت څخه ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته له خارج داسې استراوې واردوي او موږ یې د دې غواګانو تطبیقوو. دا غوا چې ملګرو تاسې کومه غوا چې وینئ دا په غزني ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې د میرکو په کلي کې ما دې غوا ته دا استرا تطبیق کړې وه. سکسمین ستنه وه، یعنې ماده ستنه مې تطبیق کړې وه د انګلستان هېواد والا. او ماشاءالله د دې لنګون هم د دې غوا اولین وار لنګون یې و. 2 دانې خوسکۍ پیدا کړې دي، 2 ماده خوسکۍ پیدا کړې دي، یعنې غبرګه لنګه سوې ده. دا تقریبا 10 ورځې 8 ورځې کېږي چې دا غوا لنګه سوې ده او دیم دواړه ماده خوسکۍ پیدا کړې دي. ګرانو مالدارانو دغه یو دانه خوسکۍ ده او دغه بیا دا بله جوړه دا بله خوسکۍ ده. ماشاءالله دا ډېر کم عمر هم لري. دا هم د لر سپین غر ستنو ته لګولې وه، 2 دانې ماده خوسکۍ راوړې دي. مالدار هم ډېر خوشحاله ده. او دغه غوا ته هم موږ د لر سپین غر شرکت کوپیکس مونبلیار د نروانایو په نامه باندې بیچکاري مو ته لګولې وه. دې ماشاءالله ډېره ښایسته خوسۍ راوړې ده. دا تقریبا 3 ورځې عمر لري. نو د موږ له ټولو مالدارانو کې دا هیله ده کوشش ډېر وکړئ که غواړئ چې غواګانو نسلونه مو اصلاح شي نو تاسو ډېر کوشش وکړئ د لر سپین غر استراوې تطبیق کړئ. دا ډېر ښه رزلټ لري او ډېره ښه مثبته نتیجه لري. یو خو کومه غوا چې غوایي طلبه یي په اسرا سایکل راغلې یي بلربېدا یې ډېره چټکه ده، ډېره زر بلربېږي، ډېر ښه رزلټ لري. او بل یې ماشاءالله بچیان هم ډېر ښه بچیان راځي. نو کوم ډېر کوشش کېږي ګرانو مالدارانو تاسې ډېر کوشش وکړئ غواګانو ته هم د لر سپین غر استراوې تطبیق کړئ. کوم چېرې په غزني ولایت مرکز کې او په قره باغ ولسوالۍ کې غواګانو ته هم استراوې تطبیق کولې زموږ ادرس ته په غزني ولایت په مرکز کې او په قره باغ ولسوالۍ کې د شهیدانو په چوک کې د رحمي افغان په نامه باندې کلینیک ده. تاسو کوشش وکړئ کوم غواګانو ته ستنې لګولې د موږ سره په اړیکه کې شئ.